دی بنده د دین او دنیا دواړو ګناهګار شي. سوال زما ملاله به اوس په وړو چاچو سوال کوي. نه د ملالې پلاره. د ملالې مورې خوراک نه زړه ته مې نه کېږي. ملالې پلاره زموږ لور د ښار د بازار په چلنو نه پوهېږي. او بیبي کمان تعلیم کړو نو داسې خواره زاره به نه ګرځېدم. د ملالې مورې خوراک نه څه ته ګورې؟ زما نه تېرېږي. ولې موږ د کوم ځای نه تا له د خوراک شیان نه ورته وایي چې زما نه تېرېږي؟ هو ته ډېر لرې نه دي راوړي خو د ملالې پلاره ډېر بد دي کړي دي. خدای مه کوه که سبا له زموږ لور ته څه ستونزه پېښه شي نو بیا به څه کوو؟ څوک به زما لور ته په برم ونه ګوري، څوک به زما لور ته برم ونه ګوري. ما ورله نن سم په خود کړی دی. لوی ثواب دی وګټلو. صدیقه دا ثواب یوازې ما نه دا تا هم ګټلی دی. که تا د ولسوالۍ مشرانو نه وی راغونډ کړی نو د پلوشي دا مسله نه حل کېده. په کور کې زنانه خو تا وهڅولې که نه؟ ما خپل کوښښ وکړو. هغوی خوارانې خو بې تعلیمه دي او څوک یې مني نه. خدای خبر چې نورې به د پلوشۍ غوندې څومره پېغلې وي چې بېوسه به وي. حال یې بس همدغه دی چې د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي نارینهو ته هم او زنانو ته هم. بس وخت به هم پکاري او د خلکو مرسته هم. ها رښتیا د مرکزي دفتر نه د یوې غونډې خبر هم راغلی و. هو هغې ته به هم پلان تیارول غواړي. زه له کمپیوټر کې پلان تیاروم. مور د نورانه شم څکلی. ولې لورې دا خو یوه پیاله یې چای وڅښله او یوه مړۍ دې مو وانغسته. مورې زړه ته مې نه کېږي. مورې زه ځم. ملال لورې د ځان ډېر خیال ساته او رښتیا بیا په هغه طرف مه ځه. خدای خبر پلار به دې هلته څه کړي وي. لورې د هغه خلکو مخې له بیا مه ورځه.
څومره دې جمع کړي راوباسه راکړه پیسې دا خو ډېرې دي دا خو ډېرې پیسې دي غواړه پیسې ښه بابا چې زه به ستا خبره منم ما کور ته پرېږدم او سره لاړه شم نیمې ستا نیمې زما دي ځه حق الله حق ساره دالو مې درته راوړه شاباسي لورې شاباسي او نور دې څه راوړي ډېرې پیسې مې درته جمع کړي قراره وایو چې نور دې وانه وړي شاباسي لورې آفرین لورې آفرین اوس په کار په سمه توګه پوه شوې ملالۍ ته رالې لورې راځه لورې تا به ډوډۍ نه خوړلې چې ډوډۍ درته درکړم ګله تا ته معلومه ده که نه چې خیر غوښتل ښه کار نه دی ښه دا راته ووایه چې ستا نوم څه دی ملاله
که نه پیسې در کوم او ښې ډېرې در کوم خو رښتیا رښتیا به راته وایې ما هېڅکله هم دروغ نه دي ویلي ښه نو دا راته ووایه چې ته خیر ولې غواړې پلار مې راته وایي چې خیر غواړه پلار درته وایي چې خیر غواړه دا خو د دې هېواد لویه ستونزه ده خو دا ستونزه څه بل شکل کې ده د دې ماشومې نوم ملاله دی ملاله خو د دې هېواد د پیغلو لپاره د ننګ او مېړانې یو سمبول دی ته خیالي فلسفې ته لاړې خو زما دپاره دا یوه لویه اندېښنه ده زما د ملالې راتلونکي ته وګوره چې ته په تیاره د صدیقه ته په تیاره بیبي ما له خو د پیسې رانه کړې ملالې ما تا سره یو لویه واده کړې ده چې پیسې به در کوم او ښې ډېرې به در کوم خو په یو شرط دا ته څه وایې بیبي ما سره یو واده وکړه چې ته به ښوونځي ته ځې پلار راباندې نه وایي زما خو تعلیم ډېر زیات خوښ دی پلار ښوونځي ته نه پرېږدي او که موږ د پلار نه اجازت وغواړو بیا خو به ښوونځي ته ځې که نه ولې نه ځم به ښه راځه چې پلار د اجازت وغواړو نه بیبي پلار به مې ښوونځي ته پرېنږدي پرېږدي به دې بیا به راته هېڅ څوک راټولوي پلار چې مې معذور او ناجوړه دی څه ناجوړ هم دی او معذور هم دی د هغه درملنه به مو کوو ته دا فکر مه کوه ته راځه موږ ته خپل کور وښایه زموږ کور ډېر لرې دی په کلي کې دی هر چېرته چې دی راځه چې ځو تاسو ما تختوئ زه نه ځم ما له خو پیسې هم رانه کړې مه یارېږه ګله صبر وکړه ملالې زه تا له پیسې درکړم دا واخله بس ملالې د کور ادرس خو دې راکړه که نه چې موږ ستا پلار سره ستا د ښوونځي خبره وکړو نه پلار به مې بیا وهي زه تاسو د خپل کور نه یم موږ د پلار له نورې پیسې موړو رښتیا او که نه او تا له به ښه روزګار مو ګورو ښه اوس راته پته وښیه د ملالې پلاره باسه دا دوايي دې وخوره ملالې مورې یو خو دې ترخو دارو راله نور زړه پاک نو څه به کې که ګور ګران دی نو د مړي ناکام دی یاره زه خو وایم چې هر څه چې کېږي نور یې نه خورم مې خوره چا نه به ښه شي ملالې لورې ډېره زر رانغلې او که نه پیسې دې راوړې شاباس شاباس لورې شاباس لورې نن ښار ته نه وې تلې تللی وم پلار جانه خو پیسې مې ډېرې راوړې وګوره که نه فکر کومه چې نن په ښار کې ساخیان خلک ډېر وو هو شته که نه هر ډول خواخوږي شته که نه مورې یو دوه کسانو سره مې ولیدل او اجنۍ خو دومره ښه وه چې ما ته یې ویل څه یې ویل ملالې لورې ما ته یې ویل چې موږ به تاسو کره درځو مونږ کره به راځي مونږ کره به څنګه راځي لورې
سله به راځي و که نه ولې ملالې لورې ولې به مونږ راځي نه پوهېږم نو کاکا بخاره ته د ملالې چې نوې کور ښکارې ده د خیر او د ګوډ غلام جان لور او دغه دومه کوڅکې او دغه دا نه هغه بله کوڅکې دومه کوڅکې خلاص ډېر سلام علیکم مننه خدای پامان نور تام ورکړه ډېره مننه خدای پامان سلام وعلیکم سلام درې ستړی مشې مننه پروجان کاکا جانه تاسو به حیران شوي یاست خو زما نوم ګللخته دی او کنه لورې پېژندلو ښه دي ښه لورې ته څنګه راغلی وې کاکا جانه فکر کوم تاسو ناروغ یاست ولري ناروغ ورته ویلی سي دا یو خپې په ماین کې لتې ده د عمر ناروغتیا ده ما ته ملالې ویلو لورې تاسو د روغتون نه راغلي بس کاکا جانه همدغسې وګڼه دولتي ډاکټره به وي که نه اوس خو ډاکټرانې کور په کور ګرځي تروري خبره دې سمه ده زه پخپله ډاکټره نه یم خو ډاکټرانو سره مې ناسته پاسته ده او زه راغلیم په دغه اړه یم ښه لورې تاسو د ناروغانو نومونه لیکئ ملالې راته ستاسو نوم راکړی و چې هغه ملالې څه شوه کاکا جانه فکر کوم چې ښوونځي ته تلې ده ښوونځي ته